السلام علیکم. ډیر خلک داسې وي چې د هغوی د خولې نه بدبو راځي. نو بدبو چې کوم انسان د خولې نه ځي نو هغه خپله هم تنګ وي له دې نه او ګیر چاپېر ځایي سره کوم خلک ناست پاس وي هغوی ته هم ترې مسله وي. نو بدبو راتلل د خولې نه دوه وجې وي، یو خو مستقل وي یو عارضي وي. عارضي خو داسې وي چې تاسو پیاز یا اوږه استعمال کوئ نو هغې سره خولې نه بدبو راځي. نو چې کوم خلک پیاز یا اوږه استعمالوي، زه خو تاسو ته دا نه یم چې دا مه استعمالوئ ځکه چې ډېر فایدهمند څیز دی پیاز او اوږه صحت دپاره. خو کوم خلک چې پیاز او اوږه په سلادو کې استعمالوي هغې دپاره څه داسې ټوټکې درته ښیم، څه داسې طریقې چې کله تاسو پیاز یا اوږه وخورئ په کوم مرض باندې او هغه ټوټکه یا هغه طریقه تاسو وکړئ اختیار کړئ نو انشاءالله ستاسو د خولې نه هغه بدبو په یو څو منټونو کې انشاءالله ختمه شي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته زه هغه ټولې طریقې ښیم چې پیاز او اوږه وخورئ هغې نه پس د خولې نه هغه بدبو څنګه ختمیږي. خو د خولې بدبو چې کوم مستقل وجه رانه هغې باندې زه تاسو ته څو خبرې کوم. مستقل وجوهاتو کې یو خو چې چا غاښونو کې چینجې وي یا ماوت السر وي یعنې خولې پخه وي نو د هغې د خولې نه هم بدبو راځي. دویم چې چا معده ټیک نه وي، خېټه سخته وي او معدې خرابه وي، بدهضمي وي ورته، د هغې هم د خولې نه بدبو راتلی شي. د چا تروټ انفیکشن وي یا پوزه کې څه انفیکشن وي، زخم وي یا په مرۍ کې زخم وي نو د هغې د خولې نه هم بدبو راځي. دغسې آتش کې یو بیماري ده، کوم خلک چې آتش بیماري ښکار شي نو دا ویلی کېږي چې د هغې د خولې نه هم بیا مسلسل بدبو راځي. دغسې کوم خلک سخت خوراک کوي یا غوښه ډېر زیاته خوري نو هغې د خولې نه هم بدبو راځي. کوم خلک د خولې صفایي نه کوي، سهار ماښام برش نه کوي یا د اوده کېدو نه مخکې برش نه کوي نو چې څه وخوري هغه خولې کې پاتې شي، سهار چې راپاڅي هغې د خولې نه بیا ټوله ورځ مسلسل بدبو روانوي. د کومو خلکو مسلسل د خولې نه بدبو راځي نو هغې له پکار دی اول چې وګوري غاښونه خراب نه دي. که غاښونه خراب وي چینجن وي نو پکاره چې د هغې علاج وکړي نو انشاءالله دا مسله بیا ختمه شي. یا د چا بدهضمي وي، خېټه سخته وي، د هغې د خولې نه بدبو راځي نو پکاره چې د هغې مطابق هغې علاج وکړي. اسپغول ست استعمال کړي سهار ماښام نو انشاءالله خېټه به نرمه شي، بدهضمي به ختمه شي نو هغې سره هم د خولې نه بدبو انشاءالله ختمه شي. د چا تروټ انفیکشن وي، مرۍ خرابه وي یا پوزه کې څه انفیکشن وي د هغې مطابق علاج وکړئ نو د کوم مستقل چې کوم بدبو راځي د خولې نه دا به ختمه شي. شنه لاچي چې کوم دغه ډېر زیاته فایده لري د خولې بدبو ختمولو کې. نو شنه لاچي خامخا ځان سره جیب کې ساتئ او هغه یو دانې تاسو خولې ته واچوئ او هغه چیچئ د چینګم په شان هغې اوبه تېروئ نو انشاءالله ستاسو د ساه چې کوم ده هغه بدبو هم ختمه شي او که چېرې تاسو پیاز یا اوږه خوړلي د هغې بدبو هم ختمه شي. د خولې نه بدبو ختمولو لپاره یو دوه ماجون دي حکیمي، دا تاسو استعمال کوئ جوارش جالینوس جوارش کموني. نو که د جګر په وجه یا د معدې په وجه ستاسو د خولې نه بدبو دي نو انشاءالله دې په استعمال به هغه مکمل ختمه شي. بل چې تاسو برش کوئ، غاښونه برش کوئ، سهار ماښام کوشش کوئ چې سهار ماښام خامخا برش کوئ او د شپې د اوده کېدو نه مخکې یو پیره خامخا برش کوئ نو د غاښونو برش سره سره تاسو په ژبه باندې هم برش راښکئ نو په ژبه چې کوم بکټریا وي هغه به ختمېږي نو ستاسو د خولې نه بدبو انشاءالله ختمېږي. ملګرو اخره کې زه تاسو داسې ټوټکې ښیم چې کوم خلک پیاز یا اوږه وخوري د هغې بدبو په څو منټونو کې انشاءالله ختمېږي. په لومړي نمبر خو تاسو ما څنګه ووي چې کله تاسو پیاز یا اوږه خورئ پسې خامخا یو ګیلاس پیس کئ، سوم، پودینه او لاچي چې کوم ده دا تاسو خوله کې اچوئ، چیچئ او هغه اوبه تېروئ، هغه پاوډر کوئ، هغه هم تېر کوئ انشاءالله دې سره هم د خولې نه بدبو د اوږې او د پیاز ختمه شي ډېر زره. شوګر فري چینګم راځي ببل، هغه تاسو استعمالولی شئ، هغې سره هم د خولې نه بدبو ځي. دغسې د ګرمو اوبو په غړغړو باندې هم د خولې نه بدبو ځي ختمه شي. د ګوړې استعمال سره یا تاسو پیاز یا اوږه وخوړل هغې پسې لږ غوندې ګوړه وخورئ یا وچه دڼیا وخورئ یا شنه پودینه وخورئ یا لږ غوندې مستو وخورئ یا یو سیو دانه وخورئ یا د سیو جوس وڅښئ نو انشاءالله ستاسو د خولې نه به بدبو چې کوم ده هغه ډېر زر ختمه شي. امید دی ستاسو به دا ویډیو خوښ شوي. که داسې ویډیو تاسو کتل غواړئ زما دا ویډیو لایک کړئ، کمنټ وکړئ او زما د چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوز تاسو ته په ټایم راځي او دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغې ته هم فایده ورسي. زما دعا ده الله پاک دې ټولو بیمارانو له شفا کامله نصیب کړي. امین. الله حافظ.